Кадромано достану стелимашей. Тулу там малумада че чин de chai burti sarachinada. Au podaga hewatki de chai dauluna ham dirdi. Za us de tanyang kurita ragariyam. Daga kurai de tanyang gongfu panom de tor chai la amara. Pachinki au hatapa narleki shukratrari. No de daga kurdi kisa sengada. Lama saraye ugurai. 太阳克来的亲的福建维拉亚特普福安哈尔开的奥布拉华来也卡布什帕加什亚平子阿维亚 kilometer مربع تراسيجي پدغه کړي کی پنځه سوه او شپږ کورانۍ وسیږي او د چای پارټي عمومي پراخوالی یو زره او شپږ سوه او ودېرش جاري به ښودل شوی او هر کال د چای تولیدي ګټه یې کابو 250 میلیونه یونو ته رسیږي在有些东西拿手把拿手菜不提可以เอา托菜长途可以，托菜出手啊，可能没去，了含的是没查哈的，我哋和我了拉过呢拉里乌鲁帕塔萨的社外的。د تانیان ګونګفو په نوم تور چای په فوجین ولایت کې د تور چای له دریو ډیرو مشهورو ډولونو څخه شمیرل کیږي. دغه چای په 1915 کال کې د پاناما په نړیوال نندارتون کې طلایي جایزه هم ترلاسه کړې ده نو له لرغونې زمانې راهیسې په نړۍ کې ښه نوم او شهرت لري. د ملګرو ملتونو یونسکو سازمان په 2022 کال کې د دغه چای د چمتو کولو طریقه د بشر د غیر مادي کلتوري میراثونو په لیست کې هم شامله کړې ده. له تیرو څو کلونو راهیسې ځایي حکومت په دغه کلي کې د چای پر کرلو او تولیدولو سربیره د ځایي بزګرانو د ګټو د زیاتولو لپاره د څېړنیزو چارو هڅونه کوي او د کلي د آبادۍ د بزګرانو د شتمنۍ د چای چارې د پرمختګ د کلتور د خپلولو او د څېړنې د پیاوړتیا لپاره یې کابو 150 میلیونه یونه پانګونه کړې ده. بزګران د چای په فارم کې د 5G په شمول عصري ساينس او تخنیک کاروي او له خپلو کورونو د چای بوټو حالات څاري فارم ته اوبه ورکوي او د خزندو او چینجیو مخه نیسي او د دې ترڅنګ ګټې یې هم زیاتې شوي دي. د معلوماتو له مخې له 2012 کال څخه تر 2022 کال پورې د دغه کلي د بزګرانو په هر سر کارانۍ منځنۍ ګټې له 12,400 یونو څخه 11,600 یونو ته لوړې شوي او د زیاتوالي اندول یې 150 سلنه ښودل شوی دی. د چای عمومي ګټې یې له 4 میلیونو یونو څخه 250 میلیونو یونو ته لوړې شوې دي چې د زیاتوالي اندول یې 615 سلنې ته رسیږي. ویل کېږي چې تانیان لرغوني کلي د چای چارې د پرمختګ ترڅنګ د عصري ساینس او تخنیک پر مټ ځانګړې شتمنه لاره پرانیستلې ده. قدرمنو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسېد. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. خدای پامان.